لیک د کابل د کرغې د ورکشاپ څخه ابدالي غریبیان راغلی او پوښتنه کوي و 5 شیان پر مسلمانانو فرض دی چې هغه کلمه، لمونځ، روژه، زکات او حج دی. وایي نور په آیات ثابت دي خو یوازې کلمه په آیات نه ثابت سوې. که په دې به معلومات راکړي رب ښه وي. حضراتو خطا په خپله فیصله وایست تر تا قربان سم چې دا نور په آیات ثابت دي او کلمات طیبه نو په آیات نه ده ثابت. دا چا وایي چې نه ده ثابت؟ لا اله الا الله دا په قرآن پاک کې 2 ځایه ذکر دي او محمد رسول الله دا په قرآن پاک کې 28مه سپاره کې سوره ذکر. نو هغه مقدم لا اله الا الله دا ورسته جمله محمد رسول الله دا چې سره یو ځای کې دا 2 آیاتونه دا 2 ټوټې د آیاتو نو کلمه طیبه جنې جوړه سوه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه طیبه مبارکه ایمان دغه دی جنې جوړه. او کته وا چې دا خو صرف اخبار دی انشاء او امر نه دی راغلی. الله پاک ویل لمونځ وکړه، زکات ورکړه، روژه ونیسه، حج وکړه و په کلمه کې خدا امر نه راغی. حضراتو امر هم راغلی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آمنوا بالله وبرسوله النبي الأمي. اے بندگانو پر الله جل جلاله ایمان راوړي. آمنو شبد امر ده لا اله الا الله ته اشاره او دا غرنګ پر رسول پاک رب جل جلاله النبي الأمي وهو رسول وبرسوله النبي أمي. امانان دا چې د بندگانو سره تعلیم او تعلم نه دی کړی نو ګرد تربیه د رسول خدا علیه السلام چې سوی ده هغه د طرفه د الله جل جلاله وعم نواله. نو توحیدم په دغه شغه د امر ثابت دی لا اله الا الله او محمد رسول الله هم په دغه شغه د امر ثابت دی چې تاسو ایمان پر الله راوړئ او پر رسول د الله جل جلاله دغه رسول چې هغه نبی امي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. نو که پر قرآن پاک نظر واچې کلمه طیبه عینا په قرآن پاک ثابت ده والسلام